أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. مخکې آیت کې د دې حکم یو پیر ذکر شولو چې تاسو زنانه طلاق ورکې دوی لا نو بیا هغې ته هغه یا خو په دغه عدت کې هغه ایثارې کوي، رجوع ورته وکوي او یا یې په ښکلې طریقې سره رخصت کوي. دلته کې دغه حکم دوباره ذکر کوي. دلته کې چونکې دریم طلاق ذکر شو، دای نه پس هم دا مسله دوباره ذکر کوي او دې کې خاص طور باندې د مشرکینو د دور جاهلیت په یو غلط رسم باندې رد کولای کی. هغوی به زنانه ته طلاق ورکړلو، بیا به ورته هغه رجوع وکړله. د رجوع مقصد به یې رجوع کول نه و، محض د زنانو تنګول چې دا زما په قید کې دا به زه نه ښځه کوم او نه به یې پرېږدمه. نو هغو له به تکلیف ورکوو. د هغوی د طلاق څه تعداد نه و، هر څومره طلاقونه به یې ورکول بیا به یې رجوع کوله او محض د تنګولو دپاره. نو دلته کې د دوباره د ذکر کولو د مشرکینو د هغه غلط رسم د رد دپاره دوباره ذکر کوي او د دې خبرې د اهمیت دپاره دوباره ذکر کوي چې دا خبره تاسو داسې اسانه مه ګڼئ. داسې مه وایئ چې دا زنانه دا زما لاس په دې باندې بر دی نو زه به خپل ټول هغه یعنې غوسه او ظلم په دې روا ګڼمه. نو دا تاسو دا د زنانه د دغه کمزورۍ نه غلطه پیدا مالی. فرمای وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، او هر کله چې تاسو طلاق ورکو زنانو ته طلاق رجعي، فبلغنا نو ورسېدلې دا زنانه اجلهن خپلې نیټې د عدت ته، د عدت نیټې ته نږدې شوې. که عدت پوره شولو نو بیا خو هم دې رجوع کولی شي، لیکن د هغې دپاره به تجدید نکاح کوي او که عدت لا ختم نه نو بغیر د تجدید د نکاح نه دې رجوع که وکړي د نکاح به بحال شي. نو فرمایي چې فامسکوهن نو وساتئ دغه زنانو لره بمعروف د عام دستور مطابق. نو د امساک حکم الاول وکړلو چې دغه زنانه له چې کم طلاق ورکړلی شی دی غوره خو دا ده چې دا تاسو ورته رجوع وکئ او د عام دستور مطابق د هغوی چې کم حقوق دي هغه ادا کوئ. بمعروف کې د زنانه حقوق ادا کولو ته هغه اشاره ده. او سرحوهن بمعروف، یا دوی پرېږدئ په د دستور مطابق. عام طور خلک څنګه هغه
بیبیانې پرېږدي تاسو هم پرېږدئ. مخکې آیت کې د احسان ذکر راغلی و چې دا تاسو په ډېر ښکلي طریقې سره پرېږدئ. دې ته چې کوم اذیت د طلاق د وجې نه رسېدلی دی نو که دا تاسو په ښکلي طریقې سره رخصت کئ چې هغه اذیت کې څه کمی راشي. نو دلته کې د احسان تذکره ونه کړله، یعنی دغه احسان کول چې دا یو مستحب کار دی، فرض او واجب نه دی. نو فرمای ولا تمسکوهن زرارا، او تاسو دا زنانا مه ایساروئ، مه ساتئ، دوی ته رجوع مه کوئ د تکلیف ورکولو دپاره، لتعتدوا د دې دپاره چې تاسو زیاتې وکئ په دوی باندې. داسې مه کوئ لکه څنګه چې د مشرکینو د دور جاهلیت طریقه ده. ومن یفعل ذلک، او څوک چې داسې کوي یعنی دوباره رجوع کوي دغه زنانو ته د تکلیف ورکولو دپاره او هغه د خپل ظلم هغه هدف جوړولو دپاره، فقط ظلم نفسه، نو یقینا د په خپل ځان ظلم وکړو. دی خو دا خیال کوي چې ما په دې زنانه ظلم وکړو، نو دا په ځان ظلم وکړو، ځکه ظلم چې څومره ده کړی دی د هغې پوره پوره بدله به ده ته الله تعالی ورکوي. نو د هغې سزا چې ده ته کم میلاویږي نو هغه د ده ځان ته به میلاویږي. نو دا د په خپل ځان باندې ظلم وکړو، خپل ځان د هغه سزا مستحق وګرځو. او یو دا هم ده چې دی په هغې باندې ظلم کوي، نو دا خبره خو پټه پناه نه پاتې کېږي، خلک د هغې نه خبرېږي، نو خلک به ده ته ظالم وایي، د ده سره به د خلکو معاملات کمزوري شي او دله بیا څوک بله ښځه هم نه ورکوي. نو فرمایي چې تاسو ظلم مه کوئ، که تاسو داسې کوئ نو دا تاسو په خپل ځان ظلم کوئ. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، او تاسو منه سئ آیتونه د الله تعالی په ټوکو سره. الله تعالی چې څنګه حکم بیان کړی بس هغه شانتي وکئ، دې کې خپله مرضي چلول او د الله تعالی د آیتونو احکاماتو خیال نه ساتل، دا د الله تعالی د آیتونو سره مذاق کول دي. لکه د یو تابعینا چا تپوس وکړلو چې ما خپل ښځې له 100 طلاق ورکړي دي، نو هغه ورته ووي چې په دې کې دا 3 طلاقه ستا ښځې ته لګېدلي دي او دغه 97 طلاقونه چې دا تا د الله تعالی په آیتونو پسې مذاق کړی دی، دا تا د الله تعالی د آیتونو استهزاء کړې ده. نو دوی ته د الله تعالی په آیتونو عمل نه کول یا د هغې خلاف کول، دا د الله تعالی آیتونه په هغې پسې مذاق کول دی. واذکروا نعمت الله علیکم، تاسو یاد کئ نعمتونه د الله تعالی په تاسو باندې. دغه زنانه چې دا په یو قول باندې چې ما قبول کړی دی، هغه تاسو ته الله تعالی یو پوره انسان درکړلو په دغه یو خبره باندې، او د یو مهر په عوض کې، نو دا تاسو د الله تعالی نعمت وګڼئ. یعنی څوک به داسې وکړي چې د څه پیسو په عوض کې د ځان چاته حواله کړي، داسې خو هغه څوک نشي کولی. نو دا خو الله تعالی یو قانون جاری کړی دی
نو دی ستاسو سره احسان کړی دی دا د الله تعالی یو نعمت دی نو دې نه تاسو هغه زحمت مه جوړوئ د دې نه تاسو د ظلم کولو دپاره لار مه جوړوئ نو فرمای تاسو د الله تعالی نعمت یاد کړئ په تاسو باندې دام د الله تعالی نعمت دی چې تاسو ته الله تعالی دا قانون جوړ کړی دی وما او هغه کتاب انزل علیکم چې نازل کړی دی په تاسو باندې من الکتاب د کتاب نه دا کتاب چې نازل کړی دی او په دې کې کوم احکامات را لېږلي دي دا احکامات د الله تعالی نعمت دی نو د دې نعمت ناشکری مه کوئ په دې باندې عمل وکئ والحکمت او دغه شانتي والحکمت او احادیث مبارکه کم چې تاسو ته بیانېږي دا د الله تعالی نعمت دی د دې ناشکری مه کوئ په دې باندې عمل کوئ یعظکم به په دې سره تاسو ته نصیحت کولی شي دا تاسو ته د نصیحت کولو یو ذریعه ده دا د نصیحت کولو ذریعه قرآن او احادیث دا د الله تعالی په تاسو باندې انعام دی نو په دې عمل کول د دې باندې د دې شکر ادا کول دی او په دې عمل نه کول د دې نعمتونو ناشکری کول دی واتقوا الله او د الله تعالی نه ویریږئ که تاسو هغه یو بنده د خپل لاس لاندې ګڼئ چېرې دا زما د لاس لاندې دی دا ماته محتاج دی د دې مور پلار وفات شوي دي یا د دې رونه شته دی نه یا یې د تپوس څوک نشته دی زه چې څومره ظلم کوم نو به هغه به زما نه څوک د تپوس نشته نو فرمایي چې تاسو د الله نه ویریږئ دا د الله تعالی مخلوق دی وعلموا او پوه شئ ان الله بكل شيء علیم یقینا الله تعالی په هر څه عالم دی ته چې سهم کې د دغه زنانو سره کم ظلم زیاتې دا د الله تعالی د علم نه بهر نه دی و اذا او هر کله طلقتم النساء چې طلاق کوي تاسو زنانه فبلغن نو ورسی اجلهن خپل نیټې د عدت ته فامسکوهن نو ایثار کوي دوی لره وساتئ دوی لره بمعروف د دستور مطابق او سرحوهن یا آزاد کوي دوی لره بمعروف د دستور مطابق ولا تمسکوهن او تاسو مې ساروي دوی لره لزرارن د پاره د تکلیف ورکولو لتعتدو د دې د پاره چې تاسو زیاتې وکئ په دوی باندې ومن او هغه څوک یفعلو چې کوي ذلک دا کار فقد نو یقینا ظلم کړی دی دا نفسه په خپل ځان باندې ولا تتخذوا آیات الله او منی سي آیاتونه د الله تعالی هزوا پټوغو سره واذکروا نعمت الله یاد کې نعمت د الله تعالی علیکم پتاس باندې وما او هغه انزل چې نازل کړی دی علیکم پتاس باندې من الکتاب د کتاب قرآن پاک نه والحکمت او د حکمت د حدیثونه یعظکم نصیحت کوي تاسو ته به په دې سره واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه وعلموا او پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی چې دی بكل شیء علیم په هر څه باندې علیم دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي
د مرګ نه مخکې موږ ته پوره عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.